دوستانو، زه تاسو ته نن د پېښور کم حالات دي NCS کالج کې چې کوم ډانسونه پر بڼ هغه شروع شوي دي. نو راځئ تاسو ویډیو ګورئ، هغې نه پس بیا یو دوه درې خبرې کوو. دوستانو دا وګورئ، دا زموږ تعلیم دی، پوه شوئ. دا زموږ هغه تعلیم یافته خلک دی، کوم چې هغه ښه خلک وي او ځان ته غټ غټ خلک وایي، اوچت خلک وایي. دوستانو چې زموږ تعلیم یافته خلک دا چل کوي، نو آیا موږ به دا چل نه کوو؟ موږ جټ خلک به دا چل نه کوو؟ یو کس چې د بل نه تپوس کوي هلکه څومره تعلیم دې کړی؟ وایي زه خو پېښور کې سبق وایم. هغه وایي دی به سم تکړه وي او قابل دی او پوه به وي، هوښیار به وي. او چې کوم غریب نه تپوس وکړي هغه وایي زه سرکار کې سبق وایم. نو وایي دې مړه جټ دی. دوستانو دا ویډیو ما ځکه بلر کړه چې په دې کې ټول بربنډتوب ښکاري او دا مني نه بیا. نو تاسو سوچ وکئ چې په پاکستان کې دا بربنډتوب دی، نو پاتې څه شوه؟ په موږ باندې به زلزلې نه راځي؟ بیا خلک وایي سیلاب راغی او متاثرینو سره مدد وکئ. ولې ورسره وکړي چې پاکستان کې دا غوبل شروع دی، دا درس شروع دی، نو خامخا به راځي نه. شکر وباسئ چې د کاڼو باران راباندې ونه ورېږي.